واخله buy me a bike مال یو موټر سایکل واخله buy me a mobile مال یو موبایل واخله buy me a book مال یو کتاب واخله buy me pen مال قلم واخله موږ ونن د bring me lend me let me give me buy me take me leave on me دا چې موږ نن یاد کړل د دې د مطلب دا شو لکه چې موږ په انګلیش کې خبرې شو کولې دا هغه الفاظ دي دا اهم الفاظ دي کوم چې استعمالیږي ډیلی استعمالیږي او ډیر ضروری الفاظ دي د دې په مدد سره موږ په انګلیش کې خبرې شو کولې لاول موږ پیژنو چې د bring me څه مطلب دی bring me د bring me مطلب څه دی bring me موږ کله استعمالو کله چې موږ چاته وایو چې مال راوړه لکه اوبه مال راوړه چې مال راوړه کپړې مال راوړه قلم مال راوړه دغه شان خبرې چې چاته کوو چې مال راوړه موبایل مال راوړه نو دا به بیا موږ کوم استعمال کوو bring me د bring me څه مطلب دی مال راوړه bring me فار ایگزامپل زه ایگزامپل درکړم bring me water اوبه مال راوړه bring me water bring me water اوبه مال راوړه bring me tea چې مال راوړه bring me clothes کپړې مال راوړه bring me موبایل مال راوړه چې کله داسې خبرې چاته کوو چې مال راوړه نو څه به استعمالو bring me د bring me څه مطلب دی مال راوړه او bring me water اوبه مال راوړه bring me موبایل مال راوړه نو داسې خبرې چې کله کوو بیا به څه استعمال کوو د bring me استعمال به کوو بل زموږ سره دی lend me د lend me څه مطلب دی د lend me مطلب دی ادار دینا مال ادار راکا یعنی قرض مال راکا خو دې دا مطلب نه چې دا یوازې روپۍ شو تر چا نه روپۍ قرض رالی نه موټر سایکل هم تر چا نه قرض شي راغستلی گاړی هم شي موبایل هم شي قلم هم شي کتاب هم شي راغستلی فار ایگزامپل lend me bike موټر سایکل مال ادار راکا lend me your mobile ستا موبایل مال ادار راکا د lend me مطلب دی د یو چا نه یو څیز اخیستل خو د څه ټایم دپاره د لږ وخت دپاره د lend me څه مطلب دی د چا نه یو څیز اخیستل د لږ وخت دپاره دغه ته څه ویلی کېږي lend me فار ایگزامپل lend me your book ستا کتاب مال ادار راکا lend me your car ستا گاړی مال ادار راکا lend me څه مطلب دی ادار راکا فار ایگزامپل زه ایگزامپل ورکم lend me 2000 rupees for 2 days 2000 روپۍ مال ادار راکا د 2 ورځو دپاره lend me 2000 rupees for 2 days 2000 روپۍ مال راکا د 2 ورځو دپاره د lend me څه مطلب دی ادار راکا چاته وایي چې ادار مال راکا نو بیا به لاول کوم سنټنس په لاول وی lend me دا به وي بل دی زموږ سره let me څه مطلب دی let me مطلب دی پرېږده ما فار ایگزامپل let me speak پرېږده چې خبره وکړم let me go پرېږده چې لاړ شم let me eat پرېږده چې وخورم let me tell him پرېږده چې هغه ته ووایم let me tell him پرېږده چې هغه ته ووایم د let me څه مطلب دی پرېږده فار ایگزامپل ورکم let me go پرېږده چې لاړ شم let me go پرېږده چې لاړ شم ته چاته وایې چې پرېږده نو څنګه به وایې let me speak پرېږده چې خبرې وکړم let me go پرېږده چې لاړ شم let me meet him پرېږده چې د هغه سره میلاو شم د let me څه مطلب دی پرېږده بل دی give me څه مطلب دی د give me مطلب دی مال راکړه give me مال راکړه دا بیسیک انګلیش دا ریګولر ویل کېږي ډیلی ویل کېږي فار ایگزامپل ته چاته ویم چې قلم مال راکړه give me pen اوبه مال راکړه give me water مالګه مال راکړه give me salt give me موبایل مال راکړه ستا موټر سایکل مال راکړه give me your bike نو چاته وی چې give me څه مطلب دی مال راکړه زه ایگزامپل ورکم give me موبایل مال راکړه give me موبایل مال راکړه د give me څه مطلب دی مال راکړه ته چاته وی چې هر چیز ورته یادې give me ووایه د هغه نه بعد دغه څیز نوم یادوه نو د give me څه مطلب دی مال راکړه بل دی زموږ سره buy
د بای می مطلب دی مال واخله پلار ته چې مال واخله بای می داسې خبرې چې مونږ کله کوو چاته چې مال واخله بای می چیپس مال چیپس واخله بای می بسکټ مال بسکټ واخله نو د بای می څه مطلب دی مال واخله فار ایگزامپل بای می بایک مال موټر سایکل واخله بای می بایک مال موټر سایکل واخله نو چې کله داسې خبرې مونږ چاته کوو چې مال واخله نو په سټارټ کې به څه وو بای می او بیا هغه چیز نوم یادوو کوم چیز چې موږ اخیستل غواړو بای می بایک بای می بسکټ بای می موبایل بای می بوکس بای می پین بای می کاپیز مالا کاپیانې واخله نو په خبره باندې پوه شوئ اوس بل دی زموږ سره ټیک می د ټیک می مطلب دی ما بوزه د ټیک می څه مطلب دی ما بوزه ټیک می ټو هاسپټل ما هسپتال ته بوزه ټیک می ټو سیټي ما ښار ته بوزه ما بازار ته بوزه ټیک می هوم ما کور ته بوزه ټیک می ټو سکول ما سکول ته بوزه داسې خبرې چې موږ کوو چې ما بوزه ټیک می به استعمالو او د هغه نه بعد به زه یادو فار ایگزامپل ټیک می ټیک می هوم ټیک می هوم څه مطلب دی ما کور ته بوزه ټیک می هوم ما کور ته بوزه ټیک می مطلب دی ما بوزه بل دی لاست ون چې کوم دی او ډېر زبردست لیو آن می لیو آن می څه مطلب دی په ما باندې پرېږده لیو آن می څه مطلب دی په ما باندې پرېږده او دا کار په ما باندې پرېږده موټر سایکل په ما باندې پرېږده دا پرابلم دا مسله په ما باندې پرېږده داسې خبرې چې موږ چاته کوو چې دا کار په ما باندې پرېږده نو بیا به موږ څنګه کوم سنټنس به استعمالو لیو آن می فار ایگزامپل لیو دس پرابلم آن می دا پرابلم دا مسله په ما باندې پرېږده لیو دس ورک آن می دا کار په ما باندې پرېږده نو چې کله چاته چې دا په ما باندې پرېږده څه به استعمالوي لیو آن می یو ځل زه بیا ریپیټ کوم تاسو ته چې ستاسو دماغ ورته درکوشي برینګ می څه مطلب دی د برینګ می مطلب دی ماله واخله چاته چې وی نه سوري د برینګ می مطلب دی ماله راوړه چاته چې وی چې ماله دا چیز راوړه څه شی یادې برینګ می لګوه د هغه نه بعد دا چیز نوم یادوه څه شی چې ته غواړې چې تاله څوک دروړي بل دی لینډ می د لینډ می مطلب دی ماله ادار راکا په سټارټ کې لینډ می لګوه بیا چې ته څه شی غواړې هغه لګوه لینډ می بایک لینډ می موبایل بل دی لیټ می مطلب دی ما پرېږده لیټ می څه مطلب دی ما پرېږده لیټ می سپیک پرېږده چې خبره وکړم لیټ می میټ هیم پرېږده چې د هغه سره میلاو شم ګیو می مطلب دی ماله راکا ګیو می واټر ماله اوبه راکا ګیو می پین ماله قلم راکا ګیو می موبایل ماله موبایل راکا بل دی بای می د بای مطلب دی ماله واخله بای می بایک ماله موټر سایکل واخله ټیک می مطلب دی ما بوزه ټیک می څه مطلب دی ما بوزه ټیک می ټو هاسپټل ما هسپتال ته بوزه نو ټیک می مطلب دی ما بوزه او لیو آن می په ما باندې پرېږده لیو دس پرابلم آن می دا مسله په ما باندې پرېږده لیو دس ورک آن می دا کار په ما باندې پرېږده زما امید دی چې تاسو به دا ډېر په اسانو الفاظو کې یاد کړئ ډېر بیسک انګلیش دی د په کنورسیشن کې استعمالیږي د بیسک نه موږ سټارټ اخیستی دا هغه انګلیش دی چې دا تاسو ډېر په اسانه شی ویلی ډېر په اسانه تاسو ته یادېږي مو